یو وخت د غرونو ترمنځه په یو ښکلي کلي کې یو غریب خو ډېر نیک هلک اوسېدو. د هلک نوم احمد و. احمد له مور سره په یو وړوکي کور کې ژوند کوو. پلار یې نه و او مور یې د خلکو په کورونو کې کار کوو. احمد ډېر هوښیار و او ډېر غریب هم و. نورو ماشومانو نوې جامې نوې څپلۍ وې. د احمد څپلۍ زړې او شلېدلې وې. ماشومانو به ورپسې کله کله خندل خو احمد به هېڅ نه ویل. یو ماښام باران ورېدو. احمد د کور نه بهر ناست و او خپلې زړې څپلو ته یې کتل. هغه په زړه کې وویل الله که ما سره لږه مرسته وکړي نو مور به مې ډېره خوشحاله شي. نو هغه شپه احمد ویده شو او یو عجیبه خوب یې ولیدو. احمد په خوب کې ولیدل چې یو سپین ږیری بابا ورته راغی. بابا سپین لباس اغوستی و او په لاس کې یې یو جوړ ښکلې څپلۍ وې. بابا وویل احمده دا جادوي څپلۍ دی په یاد ولره یوازې د نیک نیت لپاره کار کوي. احمد داسې نه وویلې چې ناڅاپه د خوبه راویښ شو. احمد چې سترګې خلاصې کړې نو ولیدل چې د کټ تر څنګه رښتیا هم هغه ښکلې څپلۍ پرتې دي. احمد په خوشحالۍ وویل یالله دا خو رښتیا ده. احمد خپلې څپلۍ واغوستې او بس احمد غیب شو. احمد ناڅاپه غیب شو. کور خالی شو. مور یې چغې کړې احمده احمده. او احمد اوس د کلي په بازار کې ولاړ و. هېچا هغه نه لیده. د میوې دوکاندار ته یې وویل اکا مانا راسه پاپی. دوکاندار وویل دا څوک خبرې کوي؟ احمد د خلکو ترمنځه ګرځېدو او منډې به یې وهلې. احمد فکر وکړو زه غیب یم نو زه هر څه کولی شم. هغه یو مالداره سړي کور ته لاړو. هلته ډېرې پیسې پرتې وې. احمد لاس ور واچو خو ناڅاپه څپلۍ درنې شوې او احمد په ځمکه ولوېدو. یو غږ راغی دا څپلۍ د بد کار لپاره نه دي. احمد ویرېدو. احمد ډېر پښیمانه شو. احمد ژړل شروع کړل. یالله ما غلطه وکړه. زه دا څپلۍ د خیر لپاره غواړم. خو هغه وخت احمد بېرته ښکاره شو. بله ورځ احمد خپلې څپلۍ واغوستې او د کلي یو ناروغه بوډا کور ته لاړو. د بوډا لپاره یې ډاکټر راوستو او مرسته یې وکړه. څپلۍ روښانه شوې. یوه ورځ د کلي ماشوم وی ته پرېوتو. ټول خلک وېرېدلي وو. احمد څپلۍ واغوستې غیب شو او ماشوم یې د کوهي نه روغ کړو. ټولو چغې کړې احمد ژوندی دې وي. هغه شپه سپین ږیری بابا بیا راغی. احمد ته یې وویل احمده ته کامیاب شوې. جادوي څپلۍ ورو ورو غیبې شوې خو احمد خوشحاله و. جادو په څپلۍ کې نه و. اصلي جادو د انسان په نیک نیت او عمل کې وي. نو فالګو کتونکو ویډیو تر سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.